السلام علیکم دوستانو ستړي مسئ جوړ په خیر چیرې انډیوالو ته راسئ وارې دلته جوړ په خیري خو وکړو یاره دا شین سهار دا ستا سپېره شونډان په ګیس کې بند وې ګیس موټر کې بند دی. سلام علیکم یارانو جوړ په خیر تکړه تازه صحتمند تر و تازه آماده است موږ خدا دې راغلي وروره ګوله شین سهار دی د چغوکو د لمر تازه راپورته سو لمر تازه راپورته سو ځای ځای وریځم د چغوکو د بلبلانو میده میده ریاضونه دي هبریه زما او د دم ریاضونه دي. نو موږ د خیره د سهار ناشته کوو د خیر دوستانو تاسې به راسره یاست او کوشش به کوئ چې پروګرام در پای وګورئ سکیپوي یې مه ځکه چې ډېر دوستان وایي چې مثلا داسې واغسې خو خیر نن به ډېر بانډار پر نشته باندې وکړو انشاءالله. د خیر سره نشته آماده کوو چای دي وروره ګوله زموږ ته وطنی کار هغه سره تر څنګ د خپل ځان ته یو کاپي تیاروي که چای خو عموما دي هغه خو د ډوډۍ وروسته هر وخت خو چې کاپي هم ده او دغسې تر څنګ یې پسې وروره ملایي ده ملایي ده وروره د ملایي سره دغونه ډوډۍ ده وروره ګوله نو بس دا د خیر سره نن د لیدر سره نوشي جان کو داسې یو انتیکه ساحه ده چې بیخي یو جالبه ساحه ده. نو راسره مال اوسئ راځئ د خیر که مې خواصه اوړې وروره که جانه اوس اچولی دي و داسې د مرغان اوازونه دونه ښایسته فضا نو فلټر اوبه مو راخیستې دي خپله د موټر کې موږ ګرده شیان شي دا د غوړو ډبه دا د پیدا سو بیا دا موږ داسې برکتي خلک یې ګورئ دوستانو د ځان صفت نه درته کوو دغه ډبه هم په روژې کې رانیوه د روژې څومه وه د روژې دغه وه د روژې سیوه 2 ورځې مخکې لا وه 5 لیټره یا د روژې په منځ کې وه په منځ کې لا نه وه یا د روژې هم تېر وه 2-3 ورځې تېرې وې دا ډبه مو رانیول دوستانو 5 لیټره ده دغونه مازدیګر کړی دلته ګورئ داسې برکتي خلک یعنی مطلب دا چې موږ ډېر غوړي نه استعمالوو دلته مو ځای اوار کړي اوار مو کوي که یا جوړ مو کوي دلته مو ځای ځان ته دغه کوي برابر کوي ښایسته باغچه ده زه به مو څه شي ما نه درته ما لیرېږم اوس به نه مجبور یې زه پسې ځم ودرېږ زه پسې یا زه ځم د داسې ورځم داسې ښایسته ځای دی ملتیا را سره کوئ دوستانو لیټر مو هیر دی زه به لیټر راوړم او دا دونه ښایسته باغ دی دونه ښایسته باغ دی دا د یو ملګري باغ دی نو بل وخت هم موږ راغلي یو کور ودان زموږ یې ډېر عزت کړی دی اوس هم راغلو تاسې داسې کوڅې ته وګورئ دا وګورئ ډېر ښه ایسي نو موږ به د لې د سهار ناشته وکړو بیا به انشاءالله ستاسې سره یو تاسې هم پروګرام وګورئ سکیپوي یې مه تېروئ یې مه خوند ځینې واخلئ او دلته فکر کوم د شاتو مچیو دپاره دوی دغه ځایونه جوړ کړي دي څنګه دي اصل څنګه دي انډیواله ستړي مه سئ و خیر اوسې اصل څنګه دي ښه زما تر ولې دي بیا راپسې راځې خیر اوسې ورور نو بېرته رالو د خیره سره د سهار ناشته به کوو ګورئ دا ځای څومره ښایسته معلومیږي لیټر مې رانیوی دا دی دغه لیټر دلته په لسي ورکوي خو دغه منظره بیا جلا خوند کوي اول به په تنګ زبان چې دی چای پخې کې چای به مې نیم ګیلاس قدر وڅښم او زه کافي جوړوم ځان ته هغه به هم تاسې راسره وګورئ یعنه بخیر جبه ښایسته ځای رالو نن ډېر ښایسته ځای دی څنګه سو ښه د مرغان عجبه ښه اوازونه دي که چیرې دغسې هوا ته خلک راسي یاره ډېر ژر به زه هم دغه مشکلات دماغي ستونزې و دا ګرده حل سي ولې دا شنګیا او دغه هوا سړی ډېر تازه کوي دا خپله یو قسم دوا ده درمل دی یو قسم نو دغسې کیسې دوستانو ملتیا را سره کوئ دوستانو چای مای پخې سي بیا به انشاءالله ستاسې سره یو دوستانو نو اوس د کافي د پخولو وخت دی شنک ډېګۍ غوندې مې کړایي دی دا یم پرېښوئ ملتیا را سره کوئ چې زه تاسې ته کافي نن پاخه کړمه کافي څنګه پخېږي شاید ستاسې ډېر کافیانې زده وي خو زما دا یو فرق نه کوي
یا چایبر بیا خرابېږي. ته د اناس پوښتنه وکړه په چایبر کې سړی ولې شیدې نه ایښوي؟ یو چایبر مشخص د شیدو دپاره بیا چای نه پکښې پخوي. یا بهي دا دی په دا کوچنۍ دغه دی زما یو نفر دپاره بس نه داسې وایم اشپزي پکښې کېږي. یا نه دې پکښې کېږي نه پکښې کېږي. اشپزي نه پکښې کېږي دا شیدو دی. دوستانو زه دغسې کاپي لرم زه تاسو ته راورسوم. دا ستا وینې ډېر ښایسته بوی دی. تاسې سره کوم کاپي څښئ یا نومان یې راته ولیکئ. کاپچینو مې خوښه ده څښم یې او سهار مهال اکثره وخت څښم یې ترخه کاپي چې مثلا ډېره خوږه هم نه وي نه ډېره ترخه وي میانه وي. مثلا شیدې دي دوې نیمې کاچغې دا کافي وراچوم او یوه کاچغه بوره وراچوم یوه نیمه کاچغه. هغه اندازه یې ما ځان ټاکلې ده پر هغه اندازه باندې جوړوم. نو تاسې راته ووایاست تاسې څنګه کافي څښئ؟ تاسې خپل ترتیب راته بیان کړئ. زه خو داسې کافي څښم. زه دغسې ملایي خورم دوستانو. ته څنګه ملایي خورې؟ ملایي خو یو رقمې کافیانو کې فرق شته. او دا ماز د پاکټ ته وراچولې دا کافي نه ده. دا ماز د پاکټ څخه جوړ کړی وي. چې شي ډول موږ دغسې ملایي خورو. اوس ورته زه دغسې ګوله کوم. دوستان ته څنګه ګوله کوئ؟ ګوره شیدې وایشئ دلته جوړ نه پکوي. دا ولې؟ دا اصلا په چایبر کې مې ویله تو بهي ګوره ډکۍ هم پورته ده. یا بیا یو شی دی کړایي خو نو بیا دغه دی ناسوزه ده نو. و نازکه ده ژر هم فرق یې نشته. چایبر فرق هم ده. د چایبر ډبله ده. هغه امریکایي بسکوټ دی. یا دا کافي ده. دا یوه کاچغه بوره دې نه وراچوه. کاچغه یو واري بوره دوه واري. دا خو ډېر ترخېږي ولې پرې؟ زه ډېر ترخه خورم بهي. بس دوې نوي کاچغې خورم. هغه بوره خو راوړه بهي. بوره خو راوړه. بوره دا باید قرار کړم. دا که اوی او دا داسې کیسې. ته چیرې یې په کیمره کې ولې نه معلومېږي؟ زه دغه ما وینې هغه نه دی ولاړ. اوی څه پکې وروره؟ سر یې چیرې دا یوه کاچغه بعد یې راپورته نکله پکه ویک دا نیمه. ته په دوستانو ووینه ده. دا بیا وخت سلیمان جان دی ته هم پخوم انشاءالله. دا نو داسې ترخه کافي سوله داسې خوندوره چې څه درته وایم دوستانو چې پر دې خوند اخیستی سئ بیا تاسې. وعلیکم السلام. ښه جوړه بخیره. ډېر خوندور او ذایقه داره چې بیا راسي د خیره سره ګیلاس زه در باندې وڅښم. نو تاسو ته چا ست وکړي؟ تا ست ته کړی و؟
ستړي مه سه ورور څنګه په خیر ستړي مه سه ورور ښه جوړې په خیر ستړي مه سه ورور جوړې په خیر خیرات دي راځئ د خیر ورور سرخانه وار دی راځئ وروره کاپ مې در سره وکړه ورور نصیب سره خورو دا چې نصیب مې خورو بیا ستړي مه سه انډیوال قرباني سم وروره ښه جوړې یا وروره موږ خبریالان نه یو موږ دغه خپل د ژوند تصویر خلکو ته وړاندې کوو څنګه ده راځئ انډیواله یو نصیب رسېږي ولا که بل شی سي بیا رسېدلی موږ ولا نشته کوي که څه شي ښه اصل لرئ دا زموږ بخت دی څنګه کار دی دا وړوکی یا معنا څه شي وروره معنا کوچنی وړوکی نو دی کوچنی دی دا د دوی یو اصطلاح ده اله کوچنی هله وړکې اوس ګوره ونه ګټم در ورسول وایي د شلو افغانو بیزو د سلو افغانو زنځیر یې وړي څوم دغه شیدې وه د شلي شیدې وه دا د شلي شیدې دوستانو پاو په شل دی خو څنګه کار دی په څو دی څه خواته پاو په څو دی 12 یانې نو دونه ډېر یو هم کېږي دا مې درځې درته وویل نه څه ګران دی په څو دی په څو دی ښه په 25 دی پاو 4 شل کېږي 4 ښه ما چې 15 یاد کړو وروره موږ هم ناشته نه ده کړې وروره اصل څنګه دی سږکال هله توی شوه وایي دا څه کوې ته وروره ګل نه دی کړی بلې درک معلومېږي ښه نو خو میده چې ګلان یې سره راوخېږي بیا اصل معلومېږي یو ورځ رالمه ښه اخواته داسې چې لوړ وخېږي ولته یو ځای و نو داسې مچمچیانو خوړلی یم چې څه درته وایم دې ولیدله ته ویله ته او ته ویې ما عطر هم ولي وایو څه عطر مې ولي وه آفرین د خادیو بغل ته چې وه چیرې وای بیا راسئ نو خو بیا به دغه کیسه وي بس درځه د خیر د کافي سر وتړه راځئ ملګرو راځئ د خیر سره انشاءالله راځئ وروره کور دې ودان وروره خدای دې خیر درکړي او جان مننه وروره بسم الله الرحمن انشاءالله درته راګرځ د خیر سره دوستانو سمه ده د خیر انشاءالله ته ګلاس ته نه ورسې کاپیا ماده سوله د خیره نو زه دغه یم دی دغه دی ترموز نه بسې راتلته دا ترموز به پښې وکړي دا دی ټک 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 ټي وایي دا ستا په غېږ کې راځي ټي بره جاړه پښې شور مټر کې کچوغه یوه برد وواري کچوغه یوه برد وواري ما به درته راخستی وای راخستی وای نو کیمره به زه سمه کړم دلته بیا درته داسې کوم دوستانو ودرېږي کاپي مې داسې وایښوله چې څه درته وایم کچوغه یوه برد وواري دا څنګه ګډوډ ځای دی بھائی کړپ کړوپ ځای باندې ناست یم بس والا ګیله مه راسه کوي یارانو ځکه چې دا ځای دا ځمکه چې ده دا دغه سیسټم دی نه کوم یې زه تا ته برادر واچوم ښه دسترخوان زه چې هملې کې وسوځېدی بخښدی هغه مې وسوځېدی و بس د کوره مو ونه باسي یا انشاءالله نه بس بره نه غواړم یا زه مازې ګلاس دغه دی ښه زه یو بل شی کوم بایي څه شکایت زه مازې ګلاس یې واري دغه کوم اوکه شی که لږ چای ور واچوم اوکه ښه دا چې بیا دی دا باید وکړو بسم الله الرحمن الرحیم دغه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم هلته واړوه بره صحیح دی چې هغه تیز په هغه کې د کړایي کښېښوه
ودې دونه نه کې 2 څاڅکي دي هغه په چای کې هم دغه کې هم تېده د واکسین 2 څاڅکي ستاسو ماشومان د ګوزڼ د ناروغۍ څخه ساتي بېشکه وانډرفول یو بل شی به ونه کړو چشکه بل شی نه کو بل شی نه کو ساره دا ونیسه ته یې وارې ها زه به وارې داسې وکړم چې موټر کې مې کیک ایښی دي کیک خورې ما درېږم نو خو کیک چې ما ته به ویلي بیا ما ملایي نه راخیستلی نو ها بس دغه کیسه ده وایي داسې کیک نه دی نیت صفا منزل اسانه دغه دی ولاکه چې چش دی واجه سیاره کیک تی راوړی خو ما ته به دې ویلي وای چې چې کیک تی راوړی بیا ما ملایي نه راخیستله دا چې دی کیک دی دا څه پکه دا رنګ یې داسې جوړ دی په دا اوس کیک دی ادرنګ راخیستې دا څه دی ګوره په زه په چای په ولړم که وخورم ګوره د ملایي سره بادرنګ عجبه خوند کوي ته مسخرې مه کوه بادرنګ وګوره ملایي وګوره دغه نفر کې استله ته دا مات که کیک ونه بیا چش دی دلته دننه دا ما داسې کیک درته راوړی د بادرنګ په شپ کې جوړ دی یعنې در دغه عادت زما خبره منې مه کوه دا بادرنګ دا څنګه کار وخت خبرې وکړه خو بېرته د لیک شعر د دوستانو داسې کار دی مانا داسې دا ډوډۍ د پلاستیک نه راباسه پلاستیک ډوډۍ سره باسه وی ډوډۍ از پلاستیک راباسه وی ګډوډ سیسټم دی بسم الله الرحمن الرحیم وعلى برکت الله خواران چې څنګه ته وکړله ستا هلته ستا چا سات وکړي ورته مې ورته ویل ما نصیب به رسېږي ګپه مې وکړه زمانان یو ګردم طبي سره کوو یار هغه وړکې وه وړکې دي کښې ته وایي دا مې تا ته راوړي دغه مغز لري غوړ دی ډېر ما چې ما ورته ومنله ما خو مسخرې در سره ما ملایي نه راوړل یا خدا دې شی نه دی چې ته ملایي باندې موړ نه سې او دا بل ریکارډ هم شروع دی هر ریکارډ سره وایي اوس نور هم کټ دا دی اوس څنګه بسم الله الرحمن وړکیه دا ښایسته کیک دی دوستانو دا وګورئ مغز یې پر سر پراته دي ډېر خوندور سیارالي ما څه پکې ولې جوړ واچوله شای نور اچومه ورشا دې ته اوس ولې داسې چمونه کوې دا کافي ده کافي خلک شیدې وایي ولې تورې چای وراچي هغه تورې شیر چای دی هغه شیر چای دا کافي ده اوس چې څه جوړ اوس یو ګډ واټ کړه کافي چای پکس دې کړه اول ما ته وایي بادرنګ کیک ما خو ټوکې در سره وکړې نه دا کیک وخوره څنګه میده ماتې لکه ډوډۍ چې زما اوس هغه ګیم هغه بل خپرونه کې کوو کې به دغه کوو خیر یاره اوس به ناشته وکړو بیا صحیح دی ناشته کوو یا الله شکر پروردگار څنګه چې غورځېدلې یا سړی لاسونه پورته کړي څنګه چې وغورځېده هغه مې دا وخوړه دا خاص لکه سړی لاسونه ژر پورته کړي دوستان پروګرام شاته کې هغه ځای بیا وګورئ یا الله ته خو ما پرېږده خو زه هم واده سره کوم یا الله شکر چې موږ دې په داسې اتامونو نازولي الحمدلله ډوډۍ به خورو یا د ډوډۍ په دا سر کې کوم پروردګاره په دغه هر حال شکر والله وبالله که په عرضو یا الله حمد به خدای تا چې موږ داسې نازولي یو دا ستا مینه ده ستا مهرباني د خدای د هیڅ بنده مهرباني نه ده دا پر موږ دا بس الله پاکه ستا مهرباني ده ستا کرم دی پر موږ باندې پروردګاره
امین خدای شکر چې تا موږ ته هر څه راکړي دي یا الله شکر چې عزت دې راکړی دی شهرت و نوم و نشان و رزق و روزي راکړی دی یا الله شکر یقینا وکړه دا باور وکړه یا یقینا وکړه دا باور وکړه یاره ته په خدای باور وکړه که رزق د دغه بندګانو په لاس کې سي دا بندګان نه دي که ما او تا د لوږې مړه نه سولې چې هر څه وایه زه ورته ګډ یم دی خو سید یو ګوله وکړه بیا بانډار هم وکړه خبرې هم وکړه وروره تورې چای دي دا کوم ځای دی کلچه آباد دی یا میرویس مینه ده دغه لولی وخوره ولخوره ډوډۍ خو وخورم الحمدلله خدایه الحمدلله یاره زه په خدای په ولې هغه زه به انسان یم په الحمدلله هره ګوله چې کوم شکر ټول دې څه هره ګوله باندې څوک چې دعا کوي داسې ګوره معنا مثلا ډوډۍ خوري دی وایي الحمدلله بلا څوک دا فکر وکړي چې نه پورته کړي دا څومره بلا دعا شروع شوه په هر حال شکر دی یاره خود شکر دی چا ویلی چې نه دی چې په سړی په والله شکر خدای چې تا هر څه راکړي دي موږ ته خدای شکر نو ملګرو موږ راغلي نن کلچه آباد ته میرویس مینه ده وروره اشانتي که نوم دی کلچه آباد یعنی کلچې هلته آباد شوي دي که څنګه یا الله شکر ستا په هر ثانیه باندې شکر پروردګار دا درخت یو دا دنیا دا هوا باد باران وریځ لمر سپوږمۍ انسان چې فکر یوسي چې دا خدای پاک دا دنیا او دا مځکه او اسمانونه کاڼي غرونه سبحان الله الله پاک وایي زما پر قدرتو وپېژنه قدرتونه او صفتونه صفات مې وپېژنه بېشک انسان باید هېڅکله دوستانو کبر و غرور و تکبر ونه کړي یوازې هغه الله یې باید وکړي کولی شي هېڅ بنده یې نشي کولی ما و تا و دغه انس جنس ګرد الله پیدا کړي نو بیا کبر و غرور و تکبر دا لویي بیا ولې وکړو ګوره دغه نه ځانرس انسان یې ښه دا سترګه مه کوه یا مه کوه وروره ګوره سړی داسې د ډوډۍ د پوه مس وغورځوي زه د مور ما جانان مه کوه سرګه مه کوه مه کوه یاره د جولۍ درته نیسمه خو مه کوه یاره دوستانو کاشکې بل ملګری مې سره وای دا شیدې مې ارمانېږي مچمچۍ مچمچۍ اوس ما خوري که تا خوري خو نسته نه په تا کې ګل سته نه په ما کې ګل سته وکه ولاړه سه ما ته خپله ګلان یو ما تا ګلان یو عمر دې مو د ګل او بېشکه حاج باغوانه که راځه تورې چای رسېږي په ډوډۍ بالا ملایي بالا دا د سرخان اوار دی بالا وعلیکم السلام راول حاجي صاحب محترم جوړ په خیر دا په خدای سترخان اوار ته راځه ښه به مو ساعت در سره تېر شي الله دې وزونه در بخیر ماشاءالله بچی ده ماشاءالله ماشاءالله نه ده داسې لندبل ده مانه و قربان دي سم حاجي صاحب دا دې غمونه مه راکړو
ها زړګی ها څه وایه نه پسې کې څه شي وایه ها څه مطلب چې لاس داسې کې څه شي وایه ووایه خو څونه ښه سړی و خو ته ما ته ما په خبره وکړه لاس مې غورځوې دسبازي مه کوو دسبازي نه کوو مسې دی بلا پوه شولم خو داسې ورور دی ګرده زموږ ته زړونه دي دیني وړونه مو دي د کلمې وړونه مو دي پرې موږ ته دا جالبه سړی دی دا دوستان ګودې ته مو پرېږده وروره ګوله واجب اورېدله یا قدم پیش بسم الله ګورې دا ځوانان ته نیول مال راسي مال نه دغه وچښي دا وخوره دا کاوا د ښه خوندور دغه پکښې چاکلیټ ولې نه څښې شیدې دا شیدې دونه نازکې دي ولې نه څښې څه شي شیدې او دا 2 ګیلاسه مو وڅښل بس ته بله دا اوس چې ډکې هغې دې وڅښه ته خبر یې دا کافي ډېر کیفین لري ته بیا د غورځې وروره دا اوس داسې مه کوه خو زه دا عادت مې دی ما عادت پرېږده دلته بل یې ورور دی د ګردو وړونه دي موږ ته زګدې سره وړونه یو دا مې تا ته راواخسي دا تاوان نه درته کوي دا بې غوړه کار سیده واخوا ما تا ته مچکې وخوره خو ته بیا خورې که چې نه وخوړه خو بیا هغه خوري په کور کې دا اوس هغه ډېر دوستان دي چې ښه شیان خوري نو بانډار زما او ستا د په موټر کې څه شي وو سر خلاص شو دا زمې کړی مطلب یې څه شتی د دې بانډار دا و زموږ سره سبسکرایبر دي 3,490 سختۍ پیاز کړي ظالمان زه دغه شی خیر سرخامه ټول بیا به دا بانډار دا په کس ته کوي دا په کس ته کوي چپ قسم شیدې داسې یخې پخې سوه ما دا ویل ما لا شیدې چې دي دا کیفین لري وایي دا کاپي شیدې خپله ویټامین ډي لري بخیر لري او کافي چې د کیفین ډېر زیات لري مقدار یې ډېر لوړ دی نو باید دونه کیفین په ورځ کې موږ ونه خورو ځکه چې هم بدخوابه کوي دماغ چې دی دماغ ښه فعاله کوي خو په ضمن کې بیا بدخوابي مثلا انسان ته خوب نه ورولي خو برعکس زه بیا برعکس یم دا به دوستان راته وایي نو ستا سر خلاص شو د دې سر خلاص زه چې دا وچرم ما ته خوب راولي کافي دا به دوستان راته وایي دا ولې خو ومه دې نه خو داسې مې کړې خو بالات خو پرېږده چې اوس دې ومه نو بیا د رښتیاګو داسې مې کړه داسې په مینه داسې انډیوال مې ریلاکس زموږ ژوند چې دا ما نه داسې کې غورځوي د شادۍ ناشته چې ته سهار وکړې اگر درته داسې دا لږ وستا ډېر دا که ما دی په پېشلمیان سره وایي دا به دغه حال وایي ټیک ټاک والا نه چای څښئ چای څښې تراسه د کوچنۍ راواستوه ګیلاس بل په موټر کې شته یا خو دغه به راوکشه کړم دا شیدې به ورکړم دا زه زکام یم دا به راوکشه کړم ته وګورې بانډار څنګه یاست پلاستیک دې زما جیب ته راچولی و وخو څنګه یاست وم جوړ یاست بخیر یې سهار مو ناشته کړې ده سهار مې ناشته ګپه خو به نه که ګپه خو نه که یا ګپه ولیکه ته خو به ګپه نه کوې یا عینې مې دې پرېښوه د ټوټاک جوړه انډیواله دا کاپي څوک څښي په تاسې ټوټاک کاپي مو څښلې ده تر اوسه ولکه دغه لږ سړه شوی ده دا کاپي به وڅښي ښه شیدې دي ورور داسې ورته کاپي مو شیدې دي کاپي ده داسې ښه شی دی معنا نه دغه یو غوړه پاته دی ورور در باندې پیرزو مې دی چې چپای نه کوم هم په ریا کې راځي نه معنا سس په عشق کې ده دغه کې کم په دواړو سره یو ځای کې ونیسئ د خیره سره مربا د خیره سره ویچرلس ترخه ده وه کاپي پکښې کې د کاپي دې وپېژندل اوس څنګه نه پېژني څه ووایه قسم به خدای د ارغنداو خلک عجبه د موږ په قرآن اسریان دي وسرو میرویس مینې خلک میرویس مینې آفرین موږ خو ارغنداو ته راغلي یو نو
تا ویل میرویس مینه ما خو ستا سره د مسخرو ګر سره ته ولیکه خو ته خو ته پرېږده ته ودې غورځې ولې دا ته وګرځوئ دا ومې دا چکه ولا وم بله پای په ما کار نه دی دا رقم کار مره لره نو خو کار مره لره نو خدا ته به ته نو خو منه مه یې لاکه دا ټینکه دی ټینکه ما ورې لاکه ته ما ورې لاکه ګوره دی څه به خلک ولې داسې کې د هغه ژبه تېره کوه که دا ملایي پکښې کې دي ولې زه هغه شی یم چې ژبه پر تېره کړمه هغه شی څه شي مثال یا خو پاکې که په ګوته یې پاکه دا سنت طریقه ده رسول الله مبارک په ګوته باندې دا په ګوته صحیح ده خو دا څټل دې ولې وویله ما مسخرې در سره وکړه خو بېرته ته خو ما خبرې ته مې پرېښولې خبره مې کوه بله سنت طریقه ده وایي دا دا خو صحیح باید دا څلور ګوتې نه دي دا خو صحیح ده خو تا دا څټل ولې یاد کړه دا غاب ته ول وڅټه هغه ما ټوکې در سره وکړه یاره خو قربانه کې غاف هم وڅټه نو اوانه څنګه هې د ګلاس دغه دی الله اکبر خیر اوسې وروره که جان خدای نو الله ستا وګوره مه کوه وروره پکې ژوندی وطن زنده‌باد دا په کاسته کوي دا سړی په کاسته برمش کوي خدای نه کاته پاته خبر را سوي دا بله ګوتې داسې سنت طریقه ده ښه کوم دا ستا داسې ګوري دوستانو هره ګوته جلا جلا څلور تربوز مثال په ولرم مثال یا ځه اوس خو وخوره ځه دا غاب پاکه دا پاکه وخو اخته زوی دې ښایسته راځي او زوی دې هم ښایسته راځي څه شی راځي زوی تا واده کړی دی ولې ته څه خبره ته څه خبره په دا شانو دا خو دغه دی د ملایان وایي چې غا پاکه زوی دې ښایسته ماشاءالله او دا ته څه خبر یې ما لکه چې تا واده کړی دی په دا کیسو خو ته ډېر خبرېږې نو دا ارغندان خلک دغه دوی ته ورکړه که دا زموږ دا زموږ وروره داسې ولیکه یاره نو خواب یې مات کړئ نو مه کوه خواب یې مات کړئ دا بس صحیح دی بدل دغه نو څه شته نو خبره مې دا کوله نو راځئ زموږ سره کښېنئ وروره نو په کیمره کې راځئ نو بره بیا داسې نه چې مشران مو خوش که درته و یا دې یا نو بره بیا که دغسې را سره کښېنئ موږ به کیمره بنده کړو بره به کښېنو نو دوستانو موږ به د خپرونه خلاص کړو بره به کښېنو صحیح دی څنګه وکړو صحیح خبره ده خبره دا ده چې 28,000 سبسکرایبر دي 28,000 دي 28,419 آفرین او واچ ټایم څو راځي خبر یاست زړه ته به مو ونه لږ زه سکرین شاټ درته پرېږدم 500 په 3,000 ویو کې په 5,000 په 10,000 ویو کې 1,500 راغلي کنی د وی حساب چې ورته وګورم باید زموږ خبرونه 40 کې 50 کې دي باید کم تر کم دا 1000 14,000 15,000 8,000 د وچ ټایم پراتلای و دا خلک چې وای او پلانکای چینل وای په کابل کې دی هغه ډونه دوستانو هغه خلک ګوري کابلیان چې دی هغه د خپل یوټیوبران تشویقي ګوري زموږ دا ډیر خلک وای ولاسس ګرد خبرونه ما کتلې دي ګرد مې وای کتل مګر بیا هم زنګ وای پښتني کوي د پلانکای کار څنګه وای د پلانکای ځای څنګه و دا ولا دا دغه موږ په خبرونه په سر کې وای چې موږ پلانکای ځای ته ولاړ یا بالا کارس ته ولاړ یا دغه سیمې ته ولاړ یا دغه سیمې ته ولاړ بیا څه وای دا کومه سیمه و نو معلومدار ده چې تا خبرونه پوره نه ده کتلې هغه مې که تا خبرونه پوره وګورې نو خبره تا ته دا احساس پیدا کېږي دا دغه ځای ته دی تللي دي لږ دې خاطره نو خبر دې خاطره نو خبره دا ده چې په د 28,000 کې تاسې ضرب کړئ په 28,000 سبسکرایبرو کې موږ مثال یو 40 دقیقې خبرونه لرو 40 دقیقې ضرب کړئ په 1000 کې 1000 کسان چې 1000 وګوري مثلا دا 40 کې ار نفر وګوري ار نفر دا 40 کې وګوري بره ضرب کې په 1000 کسانو کې څو وچ ټایم په لاس تر کې ځي څو دقیقې راځي بره تاسې 40,000 دقیقې که څو راځي 40,000 دقیقې راځي 40,000 دقیقې بره څو ساعته تر نن ورځې پورې 40 دقیقې دغه دی و بره څو رااله 40,000 به ضرب کو په 50 کې اوس و درېږي ځان به کوونی سره ډېر راځي بای ډېر راځي کوم خطا وتلی په دې ماشین حساب کې به تاسو موږ ته ولیکئ چې دا داسې راځي نو خو موضوع دا ده چې ولې نه ګوري موږ دلته درته یږدو په سکرین باندې موږ په سکرین باندې درته یږدو د باران هم شروع پر سکرین باندې موږ یږدو شپېته ضرب که په 40 کې 2,400 یعنې 40 ساعته پر 1000 کسانو باندې نه دی سوي نه دی کتل سوي نه دی خو دې خپل سکرین شاټونه تاسو ولیدل 500 400 دا ساعت 15,000 ویو کې دا موږ د 1000 کسانو حساب ورته وکړي
تر 1500 دغه ګوره په 15000 ویو کې په 15000 ویو کې 1500 ساعته کتل سوي دي. هغه سکرین شاټ ورته پرېږدم. دغه راخلو 40000 راخلو په 15000 کې ضرب وچ 15000 کسان یې وګوري. او وای دا که 15000 کسان زموږ وګوري چې پرای وګوري وخت پر ونه مو بنانو صدر نو ډیر دوستان به دا فکرم کوي چې څونه ډیر عاید به دی لري څونه ډیر عاید به لري سترګې په دغه شي کې یعنی کم تکلیفونه چې موږ کار موږ پر چا احسان نه چو دوستانو موږ کم احسان نسته موږ ځان د پاره کار کوو د وطن د پاره کوو. کني تاسو وګورئ د نن څخه یو کال شاته ویډیوګانو ته ولاړ سي هغه وخت موږ پر چا باندې کم احسان نه چوي چې موږ موټرسایکل نه درلودي. نو دا بس د الله پاک یو پیرزوینه ده او د سلیمان جان همکاري وه چې دغه دی بس دا کښتۍ مو روانه کړې ده د ډوبېدو څه یې ژغورو تر وخته چې زموږ یعنې په خټو کې بند سي بیا موږ یو کیل ورسره وکړو. نو دا فکر مه کوئ چې دا یوازې بس دا چینل دی دا موږ تاسو وکتلاست دا داسې نه هغه کیسې نسته. او ډېر دوستان دا پوښتنه کړې تاسو بل شخصي کاروبار لرئ نه لرو دوستانو حتی موږ خپل کورونه هم نه لرو دیم بل ځای پروت دي زم بل ځای مثال یعنی خپل شخصي کورونه موږ نه لرو دوستانو چې تاسو داسې فکر وکړئ چې دوی به څونه خانان یا به دوی څونه سرمایې لري کوچنیان وړونه یو موږ در هر چا پاته یو بالکل یو د الله پاک په دا کم څه چې موږ ته رسېدلي دا ټول الله راکړي دي دا د الله مهرباني ده که نه چې بندګانو ته یې کوي دوستانو تاسې په خدای باور وکړئ دغه یو پیاله چای پر موږ باندې نه فرضو کېږي دغه د پاتم جذبې وچ نو خبره مې دا کول چې دا د الله مهرباني ده د الله پاک دغه ناز موږ چې کړی دي دا ناز پر الله پاک چې لاسونه مو ورته لپه کړي دي هغه ناز الله پاک زموږ د پر مځکه نه دی غورځولی. نو باران ووري په دې باران کې به وایي چې الله پاک ته هر مؤمن مسلمان ته هر څه ور ورسي بېشک امین ثم امین چې خاورو ته لاس کې ازمانه یو دعا کوي یو چې خاورو ته لاس کې الله وایي زما لالی هغه دې درته سره زر سي بېشکه ورته سي دي دغه سره زر دي سي ټول دوستان ته موږ نیت بدیل د الله پاک یې سره رسي زم بنده دا بنده دا ګرده بندګان ته الله پاک رسي خو بنده مانده دی تکبر نه دی پکار لوی نه ده پکار عاجزي سر ټیټ وساته الله پاک په دربار کې صحیح خلکو ته نه الله پاک ته سجده چې خدای ته وکړي اړیکې د خدای سره جوړې کړي هر څه به الله درکړي. بندګانو سره اړیکه بیخي پرې کړي خدای الله پاک سره اړیکه وساتي صحیح زما سره ته پرې کوې د الله نه داسې مثلا زه تاته وایم چې ته دا پلاکۍ کار راوکړه تا ول اړیکې پرې کړي اړیکه مثلا هغه اړیکه چې د زه تاته د پیسو غوښتنه کوم یا مثلا زه ستاسو نو که دې ورځ راته ویل نو یو خو نو نو خو اړیکه پرې کړه نو اړیکه نو ولې در سره انډیوالي مې ده اړیکې انډیوالي اړیکه خپل ترتیب لري ګوره هغه اړیکه چې ته مثلا کوم شی چې الله پاک څخه غواړي هغه د بنده سم غواړي بېشکه خو سیدی تا اړیکه ورور اړیکه کې فرق سته دا ولې داسې که دا زما سره اوس اړیکې پرې کوي دغه زما د ما یو مثال درته ورکړی دا یو اګزامپل دی دا اګزامپل چې شته وایي خو دا به مثال ته وایي مثال بیا څه شته ولې داسې د اړیکې مثال دې راکړي نو خو زما د دا اړیکه د ډېره وخته دا اته کاله کېږي نه کاله دا څنګه اړیکه ختمه زما ادب بل دی زما په ادب نه اول دې باید ادب څرګند کړی بیا دې اړیکه یاد کړې نو ګوره تا دغه انډوال خوا دې پرکه انډوال خوا مې نه دربده نه کاله اړیکه ختمه نه کالو انډوالي چې په 9 ساعت ختمه کړه زما ادب بیخي بله کمه دا دوستان به پوه سوي زه بل شی وایم تاسو بل څه وایاست دا اوس څنګه ګډوډېشن دوستانو پر همدې ځای راکړئ ماته اجازه تر بله دا ښایسته ولاړ ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان ښه وختونه زه ولاړم خپل شان ټولوم بالا ولاړم دا څنګه کار سو نو بس نیت صفا منزل اسانه الله پاک ته چې سیده واوسېږي نو الله پاک مو د هرې بلا څخه ساتي په صداقت کار وکړئ خیانت مه کوئ دوکه مه کوئ چم مه کوئ د وطن سره د وطن د مور حیثیت لري که څوک نه را سره مني په والله او بالله په ویې منم په زوره چې وطن مور ده او ساتنه پر موږ پور ده نو تر بیا چې زه ستاسو په خدمتونو کې حاضرېږم هر څوک د هرې لارې باید وطن ته خدمت وکړي بزګر دی هغه د بزګرۍ د لارې وطن ته خدمت وکړي او که چینل لري یا مثلا هر برخه کې چې کار کوي هغه باید د خپل مسلک اړوند وطن ته خدمت وکړي د مور ته خدمت وکړي نو ښه وخت ښې چارې د الله په امان د تل په څېر پر ژوند مو د ګلونو باران زموږ هیواد ستاسو د امیدونو باوري سرچینه